که غواړئ قوي ذکر ولرئ نو دا ویډیو خامخا وګورئ. دا کار په هرو 14 یا 7 ورځو کې یو ځل ترسره کړئ کوم چې په دې ویډیو کې درته بیانیږي. سلام درنو لیدونکو او دوستانو، ستاسو د ښه صحت او ښه ژوند په هیله یم. هیله ده چې د دې ویډیو د لیدلو پر مهال به تاسو ټول روغ جوړ وای او د صحت په کلوي کې به نغښتي وای. درنو دوستانو، نننۍ ویډیو هم یوه ډیره ښایسته طریقه ده. په دې ویډیو کې تاسو به دا زده کړئ چې څه رقم کولی شو چې قوي ذکر ولرو او د ذکر د کمزوري کېدو مخنیوی وکړو. خو د ویډیو د شروع کېدو مخکې یو کار تاسو هم وکړئ. که تر اوسه تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو دوستانو، د ذکر د قوي کولو لپاره خو بې شمېر او ګڼ شمېر طریقې دي، خو دا یوه طریقه چې ډیره اسانه ده او هر څوک یې کوي هم، خو په موده کې یې مشکل دي. ځینې کسان یې په اوږد وخت کې کوي، یعنې ډیر وخت ورباندې تیروي، او ځینې کسان یې بیا په کم وخت کې کوي. نو د دې لپاره مناسبه موده او مناسبه طریقه په دې ویډیو کې وګورئ. دوستانو، تاسو که غواړئ چې قوي ذکر ولرئ نو دا کار باید ضرور وکړئ. طریقې خو ډېرې دي، خو دا یې اسانه او مهمه طریقه ده. دا طریقه هغه ده چې په هرو 7 ورځو کې، او یا هم که درته مشکله وه، یعنې په 7 ورځو کې نشئ کولی، که څه هم مشکله نه ده، خو خیر که بیا هم په 7 ورځو کې تاسو نشئ کولی نو تر 14 ورځو هم کولی شئ. په 7 ورځو یا په 10 یا په 15 یا په 14 ورځو کې یو ځل تاسو هغه فرض ویښتان د ذکر چې د ذکر د پاسه د ذکر شاوخوا باندې دي هغه باید تاسو ختم کړئ، ځکه چې ډاکټران وایي چې ویښتان هم د انسان نه طاقتي مواد او وینه جذبوي. او مشوره دا ده تاسو ته چې د قوي ذکر لرلو لپاره خامخا تاسو باید دا ویښتان فرض لرې کړئ، چې لرې کول یې فرض هم دي، او د نه لرې کولو په صورت کې ورسره لمونځ هم نه کیږي. درنو دوستانو، هیله ده چې له معلوماتو ګټه پورته کړئ او فایده ورڅخه واخلئ. د داسې ښایسته او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ نورو ویډیوګانو ته منتظر اوسئ. د ویډیو لیدلو مو یو جهان